د کندهار له بېلابېلو برخو څخه د کثافاتو راټولولو په موخه د عمومي حشر پیلېدل. دلته د ښار په یوه برخه کې د ښاروالۍ د تنظیف برخې کارکوونکي او د سیمې خلک د کثافاتو له شتونه د دې ځای په پاکولو بوخت دي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه بهیر د دې ولایت په 14 ګونو ناحیو کې پیل شوی چې پایله کې به یې زرګونه متر مکعب کثافات له ښار لرې شي. په دې حشر کې د کندهار ښاروالۍ اړوند ټولې ناحیې شاملې دي. د ښار ټولې ناحیې به په مکمل ډول د کثافاتو څخه پاکیږي. دغه 15 ورځو په جریان کې موږ تقریبا 3120 متره مکعب کثافات انتقال کړي دي چې هغه د ښار دوه نقطو ته چې یوه د کوکرا نقطه ده او بله د میانکو نقطه ده، هغو دوه ساحو ته موږ د کندهار ښار څخه انتقال کړي دي. د کندهار ښاروالۍ همداشان له خلکو غواړي په پلي لارو د اوبو شبکو کې د کثافاتو له اچولو څخه ډډه وکړي او خپل کثافات د ټاکلي ځایونو ته ولېږدوي. یعنی موږ ګرام نه یو، دوی خپله ګرام دي. موږ ټولو ناحیو کې دغه ګرځېدلي، هر ځای ته چې ورشئ کثافات په هغه ټاکلي ځای نه دي پراته. بدبویي به مو مشکلات هم ډېرو چې اوبه به راغلې له مندم سره تنګ وو، نو ډېر غټ مشکل و موږ ته. نو دا صفایي اوس ډېر سهولت دی زموږ دپاره. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي د کثافاتو بې ځایه اچول هر کال د دې ولایت خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي او دوی له دې وروسته له هغو کسانو سره چې په ورته کار لاس پورې کوي جدي چلند به وکړي.